قرآن وضو اسلام ولیکل نو کافر یې کړ. مولا سره خو دغه یو بم دی، جاهل دی خو. نه د تاسو چې اوس کومه خبره وکړه چې کله صحیح ځای ته ورسي بیا د بیان نه بار شي که نه بیانېږي. ښه د غني خان دا خبره خلاصوم درته. زما چې څومره خپل خیال دی چې غني خان خو یو خوا کټر پښتون دی، هغه لکه دام لیکي چې والله چې د جنت نه به شم ستونو او که کنځل پکې وا نورم د پښتون دغه ځای کې بیا او که غلام مړی مراځی تو کې زه چې زه به ځم په جنګ د کام او دغه ځای کې دی کټر پښتون او ترانې دي نه پښتون دی کټر پښتون دی. او یو طرف ته زما خیال دی چې دغه د شنکر د وحدت الوجود چې الله په دې ټول کائنات کې سکیټر دی، دا د هغه جسم ذات حسي دي، دا خوري وري دي، دا به څنګه چې دا ویجلې بلبونه بیا مرکز یو وي نو د یو دغه نه خواري شوي دا د هغې نه راخواري دي، دا به عاقبت کې هغه دي بلکل میلاویږي به. که څوک هغې ته میلاودل غواړي زر په هغې کې نو تصوف دې کوي او دا دغه دې کوي نو پیر به ورته دا لار وښیي. او حمزه بابا مو وایي که نه ویزه کې خو پتنګ په هره شمه قربانېږي. شمه خو چې دا خو یوه نه ده، خو چې هر ځای نو دا پتنګ مې وړلی ځي. نو بیا بل ځای کې بیا دویمه مې دا نظریه ده چې دی د دغې هم قایل دی، د وحدت الوجود قایل دی، خو دا نظریه هغه د مسلمان تصوف نه ده اخیستې زما خیال دی. ځکه چې د هغه کتاب کې د یو مسلمان صوفي ذکر نشته، تاسو یې وګورئ، او د هندو ذکر پکې هم نشته، خو ټوکې په دغه کور کې دی اوسېدلی دی، بالغ شوی دی. نو د نظریې یا د علم د یو بني آدم د تیورۍ او د ایمان او د عقیدې د جوړولو کوم پیریډ چې کوم دی هغې ته اډولسنټ ایج وایي. هغه اډولسنټ ایج د 12 سال نه تر 18 سال دی. لکه سایکالوجي میخونه دغلته ټکوالی چې سایکالوجي وایي چې لکه چا بیبي هوډ دی، بیا بیبي هوډ نه پس چایلډ هوډ دی، بیا بوای هوډ دی، نو دا بوای هوډو په 12 سال ختم شي. د 12 سال نه پس 12 13 14 15 16 17 18 دې ته وایي ایډولسنٹ ایج. نظریې دې کې جوړېږي، شخصیت دې کې جوړېږي، پرسنالټي دې کې جوړېږي، کافر مسلمان دې کې جوړېږي. دا سایکالوجي وایي. دا 18 سال نه پس بیا صرف هغه جوړه شوې نظریه ډیولپمنټ کېږي. ډیولپمنټ دی نوې نه شي کېدی. خو بیا ما 2 کتابه کتلي دي. یو کتاب عبدالماجد دریابادي چې د انګریزي تفسیر یې لیکلی دی، هغه اخر کې وي ایتیست و. اوس خدای خبر دا د یو کتاب ما سره شته، ام عالم څوک دی هغه لیکلی، هغه دا لیکلي دغه چې و که نه امام غزالي صاحب دی چې دا حیول العلوم لیکلي دي او بله اخري دور کې دی د دین نه ګډوډ شوی دی. نو بیا هغې لیکلي ده چې چا پې کتاب لیکلی چې دی بیا لار ته خطا شوی دی په تصوف ورغلی دی، په دغې کې خپل او بېخودي ته تللی دی. نو بیا د دنیا مولوي وایي چې مولوي هرګز نه شد مولای روم، مولوي هرگز نشد مولای روم، تا غلام شمس ترویزی نشد. دی قاضی القضات و قاضی و لوی عالم و شمس تبریز پی راغی د کتابونو خبره ده چې هغه وی دا څه دي، وی دا قال دی، دلته کتابونه پرته وو، وی هغه راواغېسته اوبو ته یې غورځو. نو زه ورته ویې تا خو منه اوبو ته وغورځو، یې غرقه کړه. نو هغسې راواغېسته نو ورته یې کېښودلو، ویې څنډه نزولت خطا. نو هغه ورته ویل چې داسې وي، دا حال دی. نو هغه ویل چې دا حال څه وي، دا چې ما سره شروع دی. پوهېږم څنګه چې موسی علیه السلام د پیغمبرانو مخکې نه پوهېده،
په پیغمبرانو نه پوهېدم. صحیح ده. دا یو جدا لارې که نه او دا زما دې کتاب کې نظم دی. او هېڅ نه رسېده عقل نه رسېده هېڅ کاروبار ته لکه ګورو لیونی سړی هوښیار ته او ګورو عقل سر د ځان وشو که ګنجې شو عقل سر د ځان وشو که ګنجې شو او اسماعیل چې هېڅ سمله و خپل پلار ته واه نو زه سیم او زما شاعري به سي خو دا مخکې خبره لیکلې وي دي صحیح ده دا زما د کتاب کې شته ها خو خلک خو زما هغه څه دغه ګوري او مزاحیه ګوري نو زما دا خیال دی چې شراب جو کې غالب و د دې قائل دی میں سے غرض نشاط ہے کہ روسیا کو میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا سیاح کو ایک خدا پاک چاہیے لوگوں ته آرام میں پکار دی ما وی غزل کې لیکي ما وی د غم نه به اخلاص کی مینا ما وی د غم نه به اخلاص کی مینا مینا خو هم د وسوسو ډکه ده واه واه نو دویمه نظریه دا ده چې وایي چې په تصوف کې به مدهوشه یو دوره د هغې دی هله به ته هغه وجدان دی هغه لار بال ته ویني شنکر په خپله ولیکلي دي چې وجدان په استدلال نه حاصلېږي نو دا بیا د خدای خوښه بیا عملي کې معرفت دی په وجدان باندې موقوف دی خو وجدان خو هم موقوف ستا په اختیار دی ستا په اختیار دی بلکل زما دا نعت چې زه دا حمد ولیکم لکه د امام غزالي او دغه بل خبره چې تاسو وکړه نو ده خو د ونې سر ته پړې واچو خو چې سر له ورسېد راپرېوته او که نه دغه شان دی مولانا روم صاحب هم د علم سر څخه تللی و سر څخه تللی و بلکل نو هغه د تمریزي راوغورځو خو دا عجیبه خبره ده تمرید انپړ و دنه خبرې بلکل شمس او دا تمرید نه دی نه هغه تصوف والا دا شیعه دی هغه بل و او هغه انپړ و هغه علم هم نه و هغه کې صرف تصوف و او دی بیا د هغه مرید شو نو ده بیا هغه علم او هر څه پرېښودله هغه کتابونه نو بیا د ده زامنو هغه وجلی دی تاسو به لوستي نه ما نه لوستې شمس تبریز به راته او ده سره به چې څه پیسې مېسې وړي نو هغه به څه وړي او ده سره به څه کېناست وخت به کېناست نو بیا زامنو ووی چې دا څه په غضب اخته یو د کوم ځای نه یو انپړ غونته جاهل غونته سړی راشي زمونږ عالم پلار سره کېني ویلوټي ولوټي و دی نو هغې هغه مړ کړی دی شمس تبریز د مولانا روم صاحب زامنو وجلی دی د هغه به مزاري جته نو دا یو واقعه ما په خپله لیدلې وه زه صوفي والا نه یم صحیح ده نه د جمهوري دی وه خو دا دی زموږ د کلي کې فقیر راغلی و لیونی و خلکو یې لیونی دی نو هغه به د مانځه وخت کې جومات نه بار وته امام پسې به لمونځ نه کوو نه به دې کندو ته چې ته لاړه نو هلته کې به داسې ځای وکنستو نو مخ به یې څه لرې کړو هلته به بیا لمونځ کوو موږ یو څو کسه ځان د هغه مریدان یې نه وو خو هسې به ورپسې ګرځېدو چې بابا څه کوي خبرې خو ګډې وډې کوي موږ ته لیونی نه و چې بیا پته ولګېده چې موږ ورته نږدې ورښکاره شو نو لیونی نه و صحیح ده ښه په مسلو هم پوهېده عالم هم و ځان یې دې خلکو ته لیونی کړی و نو موږ یو ورځ لاړو نو دې کنده کې ناست دی جامې یې ایستې دي لنګې والی دی هغه خپل زلوکې اوبو کې داسې داسې کوي موږ ته تپوس وکړو بابا دا څه څه کوي وایي دغه دی دا جامې شرطې کومه نو موږ وایي دا خو ته داسې داسې کوې نو دې نه خو خیرې نه دي دا خو ته خو پکې یا دغه کوې نو موږ ته ووایي
دا زما چې شمدید واقعات دي. ها نو زه یو ملګری ما سره بلو هم نو ما ته وایي چې دې کې جاندار دي ها دې جامو کې ها سپږې لکه ها او جاندار وجل کې دي نو دا ګناه دی. اور ها نو زه خو جامې پاکوم زه خو مرګونه نه کوم. ها هم نو هغه جامې راوړې نو داسې ورغوښتې مینا جوړې کړې وینا هغه په پکې مړې شي. ها نو داسې منجلې غونته کړې نو مې بابا دا څه کوې هم وایي دا وچومه. ها نو موږ ورته دا راکړه چې دې ونه کې ځوړې وایي نه هم دا دغه کې خښومه. ها نو داسې لړ نو اسادین کې هغه خاورې وکړلسي ها ډوغلې پکې وکړو نه یې پکې کېښودې ها پاتې پې خاوره واچوله. ها بابا خو ته هیلې کړې هم دا به څه کوي وي دا پاکېږي په خاوره ها د هغه خبرې به څه ناشنا ودی. ها نو زه خبرې پرې واچولې څه وخت پس بیا زه خبره لنډومه هر اوښ کړي ها داسې خاوره ډېرې کړې وه ها د ډېرې چې جوړ کړی و زه یې کته ناست وم هم ما راوړې جامې هم هغه ورکړې داسې وسپړې داسې وسړې زوله سلسله ها ها هغه جامې وچوي هم او چې وې څنډې نو هغې نه زوله تله دورتله داسې وچې دا مقفله چې لیدل ها چې جادویي وکړو که څه چل وکړو ها نو بیا داسې ډېرې کړو هم سټیج غونته جوړ کړو. هم ما ته داسې په غوسه وي وي کښېنه په دې هم ما ورته ویل بابا ته خو کته ناست یې هم او موږ بره کښېنو هم نو داسې سرې سرې سترګې په غوسه یې راته ویې کښېنه هم نو بس هلته زه کښېناستم هم اوچت لکه سړی چې او بستیجی نو وایي زه واولله ها چې زه څه ته واولله هم بس هغه هم څه وکړو ما ته ویل هم دا ما ته ویلي پلانکی ته ووایه پلانکی وایه ها بابا زه خو ګناهګار یم هم او ما ته ویل دا صحابان پخوا وي مسلمانان نه وو هم وګوره څومره ډونګې خبره ده او هم ټول مسلمانان نه وو ها بیا ګوره صحابانو هم ته خو ورشه ونه که نه هم دا الفاظ به ها نو خدای خبر چې هغه څه ویلو ها نو صرف د جامو دا جوړه ما ته اریانه وه ها دا زه پکې په سټیج کښېنولې وه هم زه په سټیج ناست یم هم هر ځای زه په سټیج ناست یم صحیح ده نو څه شی شته ها زما مطلب دا دی ها چې تصوف کې څه شی شته ها خو هر چا ته نه میلاویږي هم د دې به خپل مقام وي که نه پیر استاد اوس دی چې و عملي صوفي خو نه دی ها غني خان عالمي صوفي یا عملي نه دی ها ځکه چې شراب څکي ها نشه کوي ځان په دغه ووایي ها مونځ پوره نه کوي ها او حج خدای خبر چې کړی دی که نه دی کړی او داسې یعنې زه به دا ووایم ها چې دا زمونږ اسلام چې کوم دی ها عملي ها عملي زمونږ اسلام دین چې کوم دی ها دا خو هغه کړی نه دی ها هغې کې نه و خو په شعرونو کې خو شته که نه پوره دی او نو په شعرونو کې زما چې څومره خیال دی ها په ده باندې د عمرخیام د شرابو نظریه په دې ور شامل شوې ده هم چې یو انسان مدهوشي غواړي که نه ها قال ایک گونه بیخودی مجھے دن رات چاہیے بالکل د دې دپاره به ها د بزرګانو هم نشه کوله ها دا ستار هم د دې نشه وه ها دا مې هم یو شی ما هم نوټ کړی دی هم دا زما ذاتي تجربه ده ها ویلی نه شم ها دا ساز دی ها دا مونږ وایو چې دا ډمتوب دی که نه ها یاره چې په خدای چې نو که دا ساز دی هم دا چې پوه موسیقاري ها او دا هغه غږی ها دا په دې غږیلو کې چې دا ساز ها یو داسې حد ته ورسي هم چې دا اورېدونکي دا توجه دې سره کلکه کړي ها وتړي او بالکل ما محسوس کړې ده ها چې د دغه موسیقۍ نه په دې ذهن باقاعده اثر کېږي بالکل او سینکرونایز شي دا ها. چل کېږي ها یو دغه بم کې ده کنه هغه
یو ډرامه به هم کوي د مخکې د خیر دا تانسین جزوي خبر لکه حافظ چې لیکي مولانا شیرازی بمه سجاد رنگی کن اگر پیری مغان گوید بمه در شراب سجاد رنگی کن بمه سجاد رنگی کن اگر پیری مغان گوید که سالک بے خبر نبوت ذراه رسم منزلها که پیر ته وی چې دا مسله په شراب ویندا نو ویندا ځکه چې دا پیر چې کوم دی د لارې خبر دی لارې نه خبر دی ځکه چې هغه مړ شو نو خلکو جنازه نه کوله نه به خبر یې وی زه خو شراب څکله دی خو شرابي و زه خو ډوله وته لکه میرزا بیدل د اردو شاعر چې تاسو به لوستي لږ لږ هغه هم تصوف والا دی ایران نه څوک راغلی و نو هغه د لیدلو نو چې هغه راغی نو هغه ولیده نو هغه وایي چې دا به څوک لویه ګیره به یې وه او هغه ګیره خرولې ناست و هغه ورته وکتل ته خو ته با په تصوف کې بل څه لوی ځای ته رسېدلی او بل طرف ته ځای نو تصوف زما په ذهن کې خو ځکه نه راځي چې زه خو تصوف والا نه یم کړی ما خو غني خانم پریکټیکل تصوف نه دی کړی پیر یې نشته د رحمان بابا هم د پیر پته نه لګي بلکل یو ځل ما غلطي وکړه خوشحال خان خټک خبرې شوې رحمان بابا نو بس داسې کمه کلمه خولې له مې خبره راله مې مړه تورې خو خوشحال والی دي وړلی به ګڼ ملګري ناست ولو هسې جوش کې راغلم مې مړه تورې خو خوشحال والی دي رحمان بابا خو تیاره خوړلې ده نو د هغه هم پته نه لګي مجنون هغه بیان کړی دی چې مجنون له دنیا لاړو زه یې پرېښودم نایب نصیحت یې راته وکړو په څو رنګه عجایب وی روزي دې شه رحمانه زما واړه مراتب دا دی اوس موږ بیا نه پوهېږو چې دا کوم مجنون و تا به لوستي نه مې لوستی دا څوک و نو بعضې خلک دا ذکر کوي چې مجنون د ده هغه و بالکې و د رحمان بابا لیکلي دي چې زه د بعضو یم مرید د بعضو پیر یم زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم هغه بل دی نه دایم یو دی لیکي چې پندخلم او پندخا یم داسې څه شعر دی زه رحمان د بعضو پیر د چا مرید د چا پیر یم د دې مطلب دا دی چې پریکټیکل تصوف رحمان بابا کړی دی